د بېوزله او بې سرپرسته کورنیو د اقتصادي ودې او لاسنیوي په موخه تازه د ارو یا افغانستان بيارغونې موسسې له لوري په څه باندې 1500 بېوزلو کورنیو د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. په کندز ولایت کې د افغانستان بيارغونې موسسې مسؤل په وینا هرې بې سرپرسته کورنۍ ته 11,200 افغانۍ په پام کې نیول شوي او په 4 قسطونو کې به هرې کورنۍ ته په هر قسط کې 2,800 افغانۍ ورکړل شي. د ارو موسسې له طریقه د چف په کومک باندې موږ دغه سروې د ارچي وسوالۍ کې ترسره کړله او 1522 کورنیو سره مو جمله $180 کومک کوو چې هغه به په 4 دورو کې په اوله دوره کې $40 ورکوو، په بله دوره کې هم $40 چې تر څو دا تعداد د پیسو $180 ته ورسېږي. په ورته وخت کې د ارچي ولسوالۍ د کلیو پراختيا مديريت چارواکو په وینا دغه مرستې بېوزله، یتیم او بې سرپرسته کورنیو ته ورکول کیږي چې د کار کولو توان نه لري. سروې هم ډېر په شفاف ډول باندې شوې ده او موږ په هر وخت کې نظارت کړی دی او موږ له دغسې مؤسساتو نه ډېر منندوی یو. د کندز په ارچي ولسوالۍ کې د مرستې په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې هم د کندز په بېلابېلو ولسوالیو کې د بېوزله او بې سرپرستو لاسنیوي په موخه ورته مرستې شوې وې.